معزز سامعین، کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بیبي او خپل بچی په بیابان کې پرېښودل، الله تعالی د هغوی دپاره د اوبو آب زمزم انتظام وکړو. قبیله بنو جرهم راغله، هلته آباده شوه. وخت تیر شو، اسماعیل علیه السلام په دغه قبیله کې نکاح وکړه او ډیره موده بعد د حضرت ابراهیم علیه السلام د حضرت اسماعیل علیه السلام سره ملاقات وشو. الله تعالی ورته حکم وکړو چې تاسو د بیت الله شریف چې کوم بنیادونه غورځېدلي دي د آدم علیه السلام په وخت کې جوړه شوې وه، کعبه شریفه د طوفان نوح کې هغه ورانه شوه، اوس د هغې بنیادونه اوچت کوي. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام بیت الله شریف جوړ کو. الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړو چې اوس خلکو ته اعلان وکړه چې حج طرف ته راشي، حج لراشي. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. الحافظ اسماعیل ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر ابن کثیر کې دلته لیکي چې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړو چې خلق د حج د پاره را وغواړو، اعلان ورته وکړه. ابراهیم علیه السلام عرض کوي اے الله زما آواز به د ټولو خلقو ته څنګه رسی؟ نو الله تعالی ورته وفرمایل اذن وعلی البلاغ، بس ته اعلان وکړه، خلقو ته دا اعلان رسول زما کار دی. ابراهیم علیه السلام جبل ابي قبیس ته وختو او الته اعلان وکړو یا ایها الناس ان ربکم قد بنا بیتا فحجوه. ستاسو رب کور جوړ کړی دی، بیت الله جوړ شوی دی، تاسو د هغې د حج دپاره راشئ. نو د ابراهیم علیه السلام آواز الله تعالی مشرق او مغرب، الله تعالی د ابراهیم علیه السلام هغه آواز ورسو او خلق د حج دپاره د بیت الله شریف طرف ته روان شو. د حج دپاره خاصتا د جزیرة العرب چې څومره خلک وو هغوی را روان شو. وخت تېرېدو بنو جرهم چې کوم وو نو هغوی د بیت الله شریف خدمت کوو. د وخت په تېرېدو سره په دوی کې څه خرافات او فسادات پیدا شو. نو قبیله بنو خزعه هلته اوسېدله، هغوی راپاڅېدل او په دوی باندې حمله وکړه. د کعبې چې څومره هغه مشري وه، هغه کم متولي والی چې کومه وو، هغه یې د هغوی نه واغستو. اوس په دیو کې یو مشر عمرو بن لحی الخزاعي، هغه یو کار پکې دا و چې دا ډېر زیات سخي و، ځکه قبیله بنو جرهم چې کله تلل نو هغوی د زمزم هغه اوبه پټې کړې، نو بیا به حاجیانو دپاره د بهر نه اوبه راوړلی کېدلې، نو ډېر زیات تکلیف و. نو دکې سخاوت انتهایی سیوا و، ده به د ټولو حاجیانو دپاره د بهر نه اوبه راوړي، د حاجیانو د خوراک او د څښاک انتظام به یې کوو. نو هغه د دې قبیلې قبیله بنو خزاعه مشر شو. وخت تېرېدو دا د دیو چې کوم عمرو ابن لحی دی لاړو شام ته په سفر باندې لاړو چې ګوري هلته عمالقه قوم اوسیږي، هغوی د بوتانو عبادت کوي. دې ته تپوس وکړو دا څه څیزونه دي؟ هغو ورته ووي چې دا زمونږ خدایان دي، دا مونږ له رزق راکوي، دا مونږ له د اوبو انتظام کوي، په مونږ باندې بارانونه راوروي، تر دې پورې چې مونږ الله تعالی ته هم نږدې کوي. نو ده ورته ووي چې دا خدایان خو ماله هم پکار دي، ځکه زمونږ په مکه کې د اوبو انتهایی تکلیف دی چې په مونږ باندې بارانونه بیا وروي. نو هغوی ورله بوت ورکو، هبل نومې و. نو دا عمرو ابن لحی الخزاعي اولنی سړی و چې دی بیت الله شریف د بوتان راوړل او کم کور چې د توحید دپاره جوړ شوی و، د توحید مرکز ابراهیم علیه السلام جوړ کړی و، هغه د شرک مرکز وګرځېدو. عمرو ابن لحی دغه هبل بوت راوړو او په دغه کعبه شریفه کې کېښودو.
د دې نه بعد هغه بیا نور بوتان راوړو، لاړو شام ته نور بوتان راوړل. د نوح علیه السلام د زمانې چې کوم بوتانو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، دغه ټول بوتان راوړل او کم بیت الله شریف چې کوم دی نو هغه د بوتانو نه ډک کو، خلکو به د بوتانو عبادت کوو. دا اولنې سړی چې دی جزیرة العرب ته شرک راوړو. بخاری شریف حدیث ته نبی علیه السلام فرمایي رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. وای ما هغه ولیدو چې په اور کې خپل کلمې راخلي په ځان پسې، ځکه د کم کور چې د توحید د پاره جوړ شوی وو، د توحید مرکز چې و هغه د شرکیات یې هلته راوړو، بوتان یې راوړو او هغه د شرک مرکز وګرځوو. نو اوس د دغه شرکیاتو د ختمولو د پاره د یو عظیم او انقلابی پیغمبر ضرورت دی چې د هغې دپاره حضرت ابراهیم علیه السلام دعا هم کړې وه، ربنا وابعث فیهم رسولا. الله بیت الله کور خو جوړ شو، خو اوس دې دپاره د یو پیغمبر ضرورت دی. په دې کې یو پیغمبر راولېږه چې هغه د دې اهل عربو نه وي. نو د دغه شرکیاتو د ختمولو دپاره او د ابراهیم علیه السلام د دعا د تکمیل دپاره یو پیغمبر ضرورت دی چې هغه پیغمبر امام الانبیاء، امام المرسلین، محمدی مصطفی احمدی مجتبی صلی الله علیه وسلم هغه الله تعالی دنیا ته راولېږو. د هغې بعثت څنګه وشو، پیدایش یې څنګه وشو، انشاءالله په راتلونکي سیشن کې به، په راتلونکي پروګرام کې به انشاءالله موږ د هغې وضاحت کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.